أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو وسوس واداو درس غدرس وشپته خوینو کې رسول الله فرمایي چې دغه سه سب انسان کې موجود شي دغه انسان مزمن الله جنت لبوزي. شیخ الاسلام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې زمونږ رب العالمین په ټولو انعاماتو کې اساسي او بنیادی نعمت چې هغه قرآن او سنت. د دې وجه نه مولا علی قاری شه فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسکی او قوي عالم دی، دین د اسلام کمن او کیفن ار له سره پورا. ابن کثیر هم دا خبره کړې ده هیڅ یو شی بنی مگر دا په قرآن او سنت کې موجود دی، لیکن چې موږ په نو دا نقصان او ومن کې موجود دی په قرآن او سنت باندې اعتراض نه کوو چې لکه ګوره دا خبره به کې نشته او دا خبره به کې نشته او دا پغدرس او شپته خوونه کې اولنې خو چې دی هغه الحیا. انسان کې جګل حیا وي دا به جنت ته داخليږي او چې کله په انسان کې حیا نه د رسول الله تعالی تعلیماتونه معلومیږي چې دا انسان به څنګه الله جنت لبونی شي. صاحب نظرۃ النعیم آیتونه احادیث آثار فیدی اقسام د حیا ټول ذکر کړی دي. اول د رسول الله او د صحابه کرامو بعض الفاظ. عائشہ رضی الله عنها فرمای ورأس مکارم الاخلاق الحیاء، د خاصه اخلاق او جرړه اصل موقوف علیه بنیادی مسله چې دا هغه حیا ده. یو سړي کې چې کله حیا موجوده وي نو عائشہ به فرمایي په دې انسان کې بزمن الله ډېر خاصه اخلاق راجمه کې او چې کله په انسان کې حیا موجوده نه دي انسان کې به خاصه اخلاق راجمه نشي ورسوي ان شاء الله حیا ویلې سلام. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی الحیاء من الايمان، حیا چې د ایمان نه ده، ول ایمان فی الجنه، د ایمان په جنت کې معنی د ایمان د وجه نه سړی په جنت کې داخليږي. نو رسول الله فرمایي چې کله یو سړی حیا نه کوي د انسان بزمنګ الله جنت لبوزي، او چې کله انسان حیا نه کوي رسول الله فرمایي دا سړی الله جنت نه بوزي. دا کې څه ارشاد او مزیدار پروي د ابي امامه الباهلي کې راځي چې ابن کثیر دریم جلد کې دا ناشنا تفسیری حالات ذکر کړی دي. دا فرمای رسول الله فرمایلی دي وی الحیاء، دا حیا چې د ایو شعبه د شعبو د ایمان نه، او به حیاي چې د ایو شعبه د شعبو د منافقت نه. کله چې په انسان کې حیا موجوده وي دې سړي کې به ایمانی، او چې کله په انسان کې حیا موجود نه به حیاي نو رسول الله فرمایي چې دا سړی ګوره منافق دی، دا به بل طرف باندې روان دي. پروي ابي سلمہ او ابو هريره سے باندې رضی دا دواړه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي الحیاء من الايمان، اے خلکو دا حیا د ایمان نه ده. او پروي د عمران ابن حسین باندې رضی چې رسول الله فرمایلی چې الحیاء خیر كله، حیا ټول خیر خیر دی. اول نه نیول اخره پر ټول خیر زمونږ الله را جمع کړی دی. زمونږ محمد رسول الله مقصد باندې ترغیباتو کې دا خبره ده چې انسانانو ګوره بزان کې حیا راولې ناری نو یو کسانه نه په دې باندې بتاسو کې ایمان راشي او چې ایمان راغی به زمونږ الله جنت لبوش. په روایت انس بن مالک باندې راځي دا فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي وما كان الحياء في شيء قط الا زانه، نه موجودی کې حیا په یو شي کې یا په یو کس کې بالکل مگر دا حیا هغه ډولې کوي، او نه موجودی کې دا د حیا په انسان کې مگر دا په هغه باندې عیب لګي. څه مقصد؟ ظاهري خو مگر انسان دا غوړو چې زموږ د بدن د ډولې شي، شکل د ډولې شي، زموږ د خبرې د ډولې شي او مجلس د ډولې شي. رسول الله فرمایي بزان کې حیا پیدا کړ زمونږ الله به ایسه بتا کې زیبایی پیدا کړي او که چیرته به حیا دی بزان کې پیدا کړ زمونږ الله بتا ګوره عیب جن کی نقصانی بری کی
چې کله ستانو به چاله خستل کیږي ایسا غلبه دي اعراض کې مخ باړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې صحابه کرام رااله د محمد رسول الله نه تاسو کې چې یا رسول الله دا حارث ابن نعمان چې د افسده الحیا د حیا بالکل دا ګډ وډ کړي لري دومره د حیا په د باندې غلبه کړي چې نه چرته خبره کولې شو نه چا سره مسله کولې شو بس غل ناس دي نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يفسد الحياء حیا خو خلق نه بربادي ولكن لو قلتم کچرته تاسو دا خبره کړو چې اصلح الحياء د حیا غلط جوړ کړي د لصدقتم تاسو برشته ویلې حیا خو د انسان تربيت کوي د انسان ډول جوړي د انسان د اسلام مسله بګیره دا خبره تاسو ډیره غلط راشه حارث ابن نعمان د حیا بالکل دا ګډوډ کړي خروج شان الفائده دي تویل شي فساد پروید عمران ابن حسین باندې به راځي د الله نبی ویل شي د حیا ګور ټول خیر دی او دا بزن کې راولي عائشہ رضی الله عنها فرمایي د محمد رسول الله حیا موږ تاسو ته شي کوي وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا بلغه عن الرجل شيء و محمد رسول الله په شکل دی یو کس نه خبره را ورسېدل نو لم یقل دشه به ورته نه ویلې لم قلت كذا وكذا الکه دا خبره دی ولې کړي دا ځکه زموږ بنبي کې دا عادت نه شي هغه په انسان باندې مخه مخبري دوی په ملګرو باندې لیکن ترمذی دی کې په میدان د جنگ کې به ټول نه خطرناک او سختدریج انسان داو علي سے فرمای چې میدان د جنگ کې به کله په موږ باندې تکلیف راغی موږ به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول هغه نو به دشمن د شي گزار ورکو چې کلک ولكنه لكن رسول الله عام خبره کوله فيقول ويل بما بال اقوام د الله نبی ویل چې د خلکو کې څه د باز خلکو دا کار څنګه دی یا څه وجه د خلکو له چې د شي کارونه کوي نو ارسل بخپل ځانو پیژنو چې لکه دا نقصان ما کړي دا خبره مال متوجه ده د دې وجنه د عبید الله ابن ابي عتبه نقل له شاغد انس بن مالک غلام دا فرمایي چې ما د ابو سعید خدری نو ورېدلې دي هغه بده شي ویلې چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد حیاء من العذراء في خدرها رسول الله دا یو پیغل زنانه په خپل پړونی او صدر کې چې کوم حیا پاغي کې دا چې کوم ځای کې هغه پټي کې وي دغه نه زیاته حیا پر رسول الله کې وا وکانه اذا كره شيئا شوشب محمد رسول الله بد وګڼو عرفناه په وجهه موږ دغه اثر د په مخ کې کتو جسمون نبی ګوره په دې باندې خپه دي او دا ناروا ده انس بن مالک فرمایي رسول الله کې عادت دا چې کوم یو کار باغ بد غنو نو سره به مخامخ ځان نه متوجي کوي چې ګوره پتا کې دغه نقصان دی ځان نقصان دی بلکې و به ویلې چې بعض انسانان د لسی کارونه کوي منه مناسب دا چې دا کارونه به دوی نه کوي د زمونږ محمد رسول الله حیا وا او حدیث کې د امر ذی روایت د ابي مسعود الانصاری رسول الله فرمایي دې په خانوین بیاونه د خبره فاتحه ده چې کله ته حیا پری دي څه کوي څه وګړي بیاغه تکوا دغه حیا چې موږ تاسو راټینګ کړیو یو بل روایت کې راځي پر روایت د ابن عون او هغه د سعید ابن مسیب نه نقل کوي اگر که سندن په دې باندې علماء کلام هم کړي لري رسول الله فرمایي چې قله الحیاء کفر انسان کې چې کله حیا را کم شي دا ګور د کفر په طرف باندې به ور رواني کی ټیک دا کدا کافر نه اخر نتیجه ګور خراب بل لکم تمامېږي او ګور په دې حیا کې ټول خیر دی او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې رسول الله عروه ابن مسعود له خبره وکړه چې د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه کاکاو دا یا عروه ان الله يحب الله منك اذا عقب النصر شبابك حياوي او کوم یو انسان کې چې به حیا د انسان سره زمونږ د الله ګور ډیره سخت ورانه ده څه مقصد زمونږ د رب العالمین د مینې محبت د لپاره ډیر کارونه دي قران دی منځ دی ذکر دی د الله رضا ده د الله په نومونو کې سوچ د الله د نومونو سره ځان مختکول دا خپل زړه د الله په وړاندې دی قیدی غونې تړل الله له وخت ورکول د الله د اولیاء سره کې نسل د محمد رسول الله تابعداري د الله د پر د خلکو سره مینا هغه کارونه کول چې باغې نه مخکې يحب ټکی ذکرې او د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکول لیکن دغه امانت له حاصل د وادي پابندي دروغ نه ځان ساتل یو پکې حیا ده رسول الله فرمایي که تاسو وغواړئ
چې رب العالمین محبت ځان لراتو کې نو انسانانو بزن کې ګوره حیا پیدا کوي چې دبر کارونه به معنا شي او تر دې پوری وزید عمر ابن عبد العزيز سره ملګری فرمایي هما ایاس ابن معاویه فرمایي وې داغه پوړاندې د حیا تذکرہ خلکو وکړه چې لکه حیا دار کم تر او دار کما وی فقالوا دي خلکو ویل چې الحیاء من الدين دا حیا د دین څخه ایسره عمر ابن عبد العزيز ویل بل هو الدين كله دا حیا ټول په خپل ټول دین دی لکه العباده الدعاء هو العباده لکه څنګه چې دا دعا به نه عبادت د دغه شمانه دا حیا شکلی دا عمر شه فرمایي عمر ابن عبد العزيز وی دا ټول دین په انسان کې راځم شي نور کارونه بدل آسان شي او بینی روایت کې دا خبر راغلی دا دلیل به دی معنی چې انسان کله بزان کې حیا پیدا کړي نو بس دی انسان ځان له ایمان مسله برابر کړه وجدار چې رسول الله دې ترغیب دي طرف ولور کړی دی ابي سلمہ فرمایي دا عائشه بین نقل کړي دا رسول الله فرمایلی دی لو كان الحياء رجلا کچرته دا حیا یو سړی ویل کان رجلا صالحا یو نیک عمل انسان به ولو كان الفحش كبحي چرته یو سړی ویل کان رجلا دا ډېر بد سړی به حیا کچرته انسان وي په دې ټول انسانانو کې چې کوم نیک انسان خلک بغوته کوي دغه به حیا وي او کچرته بحي انسان وي نو ټول انسانانو کې بد عمل انسان بد اخلاق انسان هغه به دا وي خلکو به دا بغوته کول شي لکه دا دی یو روایت کې راځي په روایت د صباح ابن محمد هغه د مره هغه د عبد الله نه نقل کوي ترمذی کې دا روایت دی یو ورځ رسول الله ملګرو له ویلې چې د الله نه حق حیا وکي ملګرو له مکه حیا ده د الله نبی څلور شي نه ذکر کړو وکړه چې انسان د خپل سر حفاظت وکي او اقندامونه چې په دې سر کې دي سترګې دي غوګونه پوزه ژبه دا یو سړی غلط استعمال نه کی دا حیاناک دی او چیرته غلط استعمال کړ محمد رسول الله فرمایي چې انسان په ورځ قیامت الله د شرمېدل انسانانو سب کې راوچید راځي وګورو پر دې زنانه کې چیرته موږ وګورو موږ څنګه نظر کوو غانې بچانه موږ وګورو کني اورو په دې شپه باندې موږ چیرته غلط خبرې کوو کني کوو عبد الله ابن مسعود ویلي وی په ټول شیونو کې چې زیات زندان ضرورت لري هغه د انسان شبره رسول الله فرمایي اکثر خلک په دې شپه باندې لوکړي شي دي حتی تر دې پوری امام زاهبی رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې وي د بعض علماونو چاته پوښتنه کوي چې په انسان کې به تقریبا څومره مرزونه وي اتذرا لیکن د وزر نه سونه نه مرزونه علاج په یو خبره کې چې انسان د ژبه صحیح استعمال کړي دا ډېره خطرناکه مسله ده او کله چې انسان د خېټه حفاظت وکړي او د خېټه به کوم شي مشتمله ده معنا حرام نه خوري مرګ یا د یو قیامت یا د چې انسان حیاناک دی او کدا چې بدونه چرته په انسان کې موجود نه یاد ساتي د انسان رسول الله فرمایي دا ګور شرمېدل د پورز قیامت بل د شرمېدل سب کې روچي راځي د قران او سنت وزن پیدا والی چې مونږ به حیا یو کبني ابو الخير فرمایي در سعید ابن یزید نو ریدل دی یو سړی واغې ویل یا رسول الله یو سړی ما ته وصیت وکړه رسول الله ورته ویل عزت تعالی وصیت کوم ته بد الله نه د حیا کوي لکه سب د قوم کې چې عزتمن سړی دی او نیکمل سړی دی داغه نه څنګه حیات ته کوي د قشن حیا الله نه کوا به د قوم کې عزتمن انسان هر انسان له هغه غفلار دی زموږ اوسه پلار په یوځای کې ناشتي سم خیر لمن بکنزلو کو یو پردیس نه له وګورو نه یا به غلط خبرې وکړو نه رسول الله فرمایي لکه څنګه چې دی عزتمن سړی نه سب د قوم کې ته حیا کوي د قشن حیا الله نه وکړه ده ام لازیتا ځکه څنګه الله ډېر لایق دی یو ورځ ابو بکر رضی الله عنه خطبه ورکوله او د شی ویل چې یا معاشر المسلمین اے مسلمانانو ټول غیا د الله نه حق حیا وکي وی فوالذي نفسي بيده زما د قسم په حق ذات باندې چې زما د نفس هغه بده لاس کې دی لازم د الله صفت دې کوم چې هغه د شان مناسب دي کې دا تعویل نه مایل نه کو چې قدرت دی او فلان دی او فلان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وکم سړی چې د ید نه معنا د قدرت اخلي د سړی ګره د معتزله په طرف باندې کوکش ابو بکر صاحب خطبه ورکوله وې د الله نه حیا کوي زما د قسم په حق ذات چې زما د نفس هغه بلاس کړي وې زه همیشه چې کله خپل بولو براس په طرف زما وې دا جمع په دې زمانه سره تاوم د خپل رب العالمین نو مال حیا راشي بالکل ځم به سره تاوم کې د انسان ضرورت دی عمر بن الخطاب فرمایي د مالک بن دینار دا خبره نقل من قل حیاؤه د کوم انسان چې حیا کم وي دا تقوا به کم وي دا چې تقوا چې کم وي دا غزړه مرشو او دا چې غړي چې مرشو څنګه الله به دا سړی جهنم له بوجي منه به حیا انسان به جهنم کې پروت
دا عمر صاحب خبره مقصد دی. او عمر رضی الله عنه فرمای وکم انسان چې هغه حیا کوي دا به خلکو نه پټ کړي شي، چې کله یو سړی پټ کړي شو دغه به تقوا راشي، چې کله بچا کې تقوا رااله وېدا چې انسان د جهنم د اور نه بچ کړي شي. معنا دا شولا چې تاسو د الله نه حیا کوئ نو به د خلکو سره ډېر نه سوراله تاسو وینا کوشش ودا کوئ چې رب العالمین څنګه راځي کو په کوم کیفیت باندې هغه خوشاله کو. یو بل د عمر ابن عبد العزيز نه دا خبر هم نقل ده، عبد العزيز بن رفيع نه هغه د وهب نه نقل کړی دی وی الایمان دا ایمان چې عریان بربند دی، یو سړی چې بربند زمانه جماعت ولباسه التقوى د دې جامه چې د تقوا ده، وزینته د دې ډول چې د الحیا او حیا ده، وماله د دې ایمان ده مال چې د العفه هغه پاک دامنی ده. کله چې موږ اوسو جامې نه د شان سره وخت تیرولې شو د قشن ایمان بربند دی، جامه چې هغه تقوا ده الله نه یره به انسان چې کله جامه واغوند نو زیب جنت برابرې هغه به حیا ده، او به د انسان د مال ضرورت پیدا کیږي هغه به عفت ده پاک دامنی ده. او دانش بن مالک نقل دی هغه رسول الله نقل کوي، رسول الله فرمایي چې د هر دین د هر ملت د پر اخلاق دي، خود اسلام اخلاق چې د الحیا او هغه حیا ده. رسول الله دومره ترغیب ورته تر باندې ورکی او دا حیا راتګ نه کی مگر په خیر باندې هر وخت پر د خیر. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله نو لیدلی من لم يكن له حیا و د چا حیا نه دا دین نشتا، ومن لم يكن له حیا و د چا حیا نه په دنیا کې ودا سره به ګور جنت له مر داخل نشي. تاسو ترغیبات ورکړي دي لا ایمان لمن لا حیا له، کله چې په انسان کې حیا نه وي دي انسان کې بالکل سره قوي ایمان هم نشي راتللی. او به دا خبره بار بار کوله چې عبد الله ویری دی الایمان عریان دا ایمان بربند دی، دا غزنت تقوا ده او دا لباس ګوره حیا ده. ترغیب دی خبر لشه د انسان بربند حالت کې وخت نشته ورول نو ایمان به دې نه پاتې کیږي. یو بل لوت کې دا راغلی دی اگر کوله مور باندې کلام هم کړی دی وکړه چې انسان حیا ونه کړي ودا سړی به ګوره اخر نتیجه به بیمانی جوړیږي. ذکر رسول الله فرمایي د ټول انبیانو دا خبره نقل لا چې کله انسان حیا پر خود څه شي پیدا کوي کولی شي، حتی کچره په انسان کې حیا موجود نشي ودا انسان به همیشه په دې اور کې پروت او کچره په انسان کې حیا موجود ده انسان ګور لاړم شي یو ورځ به موږ رب العالمین دره اوچت کی. حسن بصری نقل لی و الحیاء دا حیا یو خوې ده د خیر د خوینو نه په انسان کې نه موجودیږي مگر رب العالمین دغه انسان د حیا د وجنه اوچتای چې کله په انسان کې حیا رااله. او رسول الله فرمایي چې دا حیا یو ایسره د ایسو د ایمان نه او ایمان په انسان کې موجود نشي چې کله په هغه کې حیا نه او دا ټول حیا لندګي په عقل باندې ولا دین من لا عقل له چې کله د انسان لپاره عقل نه هغه کې سره خو به دین نشي پاتې کېږي. معنا دا چې کله په انسان کې حیا وي دا انسان به عقل مند دی، چې کله په انسان کې حیا نه دا ګورې به عقل انسان دی، دا روپیا دا ګورې به عقل او قمقل انسان دی چې دا خبره کې دا جامع وباسه دا کارونه وکړه دا رسول الله فرمایي وېدري خو نه شکل په انسان کې موجود شي او بس شي دا انسان دغه وجنه په دنیا کې یو بګه حیا ده او کدا چیرته په انسان کې موجود نه شنو یاد ساتي دا انسان به جهنم کې معذب کیږي. یو چې به حیا په انسان کې موجود شي او بد زبانی او قله الحیا. سليمان دا خبر نقل د رب العالمین چې کله یو بنده اراده د هلاکت کې حیاتي وباسي او کله چې حیاتي وېستل شو د شي انسان چې کله زمونږ د الله سره مخامخي کې دا یاد ساتي زمونږ الله به ورمانه غصي. تقریبا دوا آیتونه د محمد رسول الله نه وش احادیث سلويک اثر د بد حیا کې راغلي دي. امام نووي رحمت الله علیه د جنید بغدادي نه نقل کوي حیا ویل شي صلاح د الله په انعاماتو کې سوچ کوا په خپل تقصیراتو کې سوچ کوا د دین چې کوم حالات وروته بس دغه حیا ده. ابن حجر په ویلي وېد شي خوینه په انسان کې موجود شي چې دي خوینه د وجنه وېدا سره د بد اخلاقی او د بد کارون نه منش. انقباض النفس عن ارتكاب المكروه وې چې کله دا سړی د بد کارون نه منشو بس دا حیا ده او چې بد کارون په طرف باندې ورمان شو دا ګوره به حیا ده. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې لږ قسمه حیا ده. یو حیا د ګناه نه شکل د انسان نه ګناه وشي آدم علیه السلام شکل دانو خړلې شو منډه واخسته شربینیم لیکلې
وېزمنګ الله ور باندې आवाज وکړي چې یا آدم تزمانه تکته کوي نه حیا من رب العالمین استنه مال حیا راشي دل ورشه حیا د جنایت دویم حیا د تقصیر ده ملائک شدي هغه ګناهونه نه کوي لکه څنګه چې موږ داسه او باسو نه باسو به د قشن د الله بندگی کوي خو آخر کې به هم د شي الفاظ وایي چې الله موږ ست حق بندگی نه دا کړی کوم چې سره شان سره مناسب دریم حیا د اجلال ده حیا د اجلال ابن قیم فرمایي دي ته ویل شي چې کله د انسان په دې کې د رب العالمین څومره قدر وي هغه د سره به د الله نه حیا هم کوي رسول الله چې کله مکه لتلو د سیرت په درسونو کې راځي لزر مجاهدینو سره و تور پړګه تړلو وې تر دې پورې چې د اثر دومره کته کې چې د وخه د اس په دې زین باندې داغه د تندې مبارک ولګېدو چې دې پوښتنه کې یا رسول الله دا کار دی ولې وکي وی حیا منه د الله نه مال حیا رااله ځکه څنګه د محمد رسول الله په ځړ کې د رب العالمین ډیر وقار او عزت پروتو چې کله د انسان په ځړ کې د الله څومره قدرې څومره وقار او لوی وي هغه به دغه انسان نه الله مبارک د حیا صادريږي څلورم حیا د کرم ده زینب رضی الله عنها شکر واده شو د خندق په غزا کې دا مسله ذکر کړل شو مخکې د احزاب غزا کې رسول الله بار بار تلو تر دې پورې چې ایتونه الله نازل کړو چې د محمد رسول الله د بیبینو کوټو مور زی بغیر د ضرورت نه او که سوال ته کوي نو اجازه به د پردې نه اخوا دلته رسول الله د ملګرو لګور د خبر ونه کړ چې تاسو وځي ځکه رسول الله باندې حیا غالب و او بل حیا د حشمت دا دغه مثال علي سے فرمایي وزمانه به مزید راتله د انسان د خاص اندام د سپین اسلیکنا کې غونډي وبا خو محمد رسول الله دا تاسو نش کولای وجه دا و چې دا غل رسمه په نکاح کې و مقدار سره مې تاسو کې چې ته رسول الله د بارے کې پوښتنه وکړه ویل چې بدی سړي باندې غسل نشه مگر او داس په دې خاص اندام باندې وبا اړای دا حیا د حشمت او بل حیا هغه حیا د دې خبره ده چې انسان د رب العالمین عظمت پر لکه ولري لکه بندا چې حیا کوي د الله نه یو حیا د محبت ته چې سره مینه د رب العالمین سره د مینه د رسول الله سره د مینه ده نو هغه محبوب وړاندې انسان به بعض حرکتونه نشي کولای وجدا وجد چې حیا په دې محیط کې موجوده ده چې اخر حیا دغه حرکتونه من کړي دي او بل حیا د عبودیت چې دا د الله نه يرو د الله نه مینا دا دوړه چې کله راجمع کړي شي بس دغه ویل شي حیا بل حیا د شرف ده انسان ډیر مالدار دی او داغه نه سړی چې کله طلب د مال وکړي دا چې مامورغه د مال دل ورکی اې د سړي د شان سره مناسب نه چې دا کار کړي وي په کار دا جزیت کار کړي وي او بل د انسان حیا د خپل ځان ده اې دې حیا به ډیره پیدیم دي یو پیدا علماء دا ذکر کړی دا چې دا د ایمان یو خوې دی انسان په انسان کې موجود شو دي خوې د وجه رب العالمین د جنت لبوش دویم انسان د حیا د وجه د ګنا نه منع کیږي دریم چې کله په انسان کې حیا وي دي چې انسان مدنه کې په طرف باندې مخوړان دي څلورم د انسان د دنیا او د آخرت د شرم نه بچ کړي شي او پنځم دا د ایمان د شعبونه یو لوی شعبه ده او شپږم د انسان به همیشه عزت مني ومه پیدا علماء دا ذکر کړی چې دا د انسان د طبيعت په پاکوالي باندې دلالت کوي چې بده کې حیا ده او چې کله په انسان کې حیا نه دا دلیل ده بده خبره من چې داغه د طبيعت ګندري اتم دا د انبيو د صفاتن یو صفت چې په انسان کې موجود شي او نه هم د انسان به د اقشار محبوبانو نه چې هغه څنګه الله دی او هغه به د دنیا کې مخلوقات لسمه پیدا به علماء دا ذکر کړی چې محمد رسول الله ډېر ترغیب ورکړی دی د دې وجنه معبد ابن کعب الجهنی نه نقل دی لباس التقوى الحیا و د تقوا جمع چې دا هغه حیا ده نو موږ او تاسو د محمد رسول الله د حدیث دا خبره معلومه کړه چې 380 خوونه دي رسول الله فرمایي چې دا په عیسی بچا کې موجود شي دا انسان په جنت لور داخليږي نو پاږي کې ماولنه خو ویل حیا الله رب العزت موږ تاسو یقیني او کامل حیا والا انسانان جوړ کړي او دا خبره اوس موږ پاتې شول چې اسباب د حیات څه دي موږ حیا کله راتلی شي دا ډېره مهمه خبره دی ملګری کړی دا یو دا چې انسان بد الله په انعاماتو کې سوچ کوي دویم انسان به خپل ګناهونو کې سوچ کوي دریم د انسان بد رب العالمین نه دعا طلب کوي څلورم د انسان مجاهده کوي او پنځم هغه آیتونه او حدیث ګوره چې هغه په باب د حیا کې راغلي دي لکه نظرۃ النعیم دا ټول جمع کړي او شپږم ځان کې احسان پیدا کا عمل د الله لپاره کوا کله چې دا کارونه وکړو د شپږ کارونه امیدوار چې الله وتعالى ان شاء الله حیا پیدا کړي رب العالمین موږ تاسو د قران او بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.